د لوګر محمداغې ولسوالۍ کې یوه پوسته سقوط شوې او لغمان مهترلام کې طالبانو د کابل ادارې پرعسکرو چاپه وهلي. له لوګر ولایت څخه په ورکړل شویو راپورو کې راغلي چې بیګا شپه طالبانو د دغه ولایت په محمداغې ولسوالۍ کې یوه پوسته باندې برید کړی چې پایله کې پوسته سقوط شوې. ویل کېږي یاده پوسته د محمداغې ولسوالۍ اړوند احمدزیو کلا سیمه کې پرته وه چې طالبانو پرې برید کړی او سقوط شوې. راپور کې راغلي چې پوسته کې میشتو عسکرو ته مرجوب لاوښتي خو دقیق شمیر یې نه دی یاد کړی. 2 پیکا، 1 راکټ او 6 کلاشینکوفونه هم د وسلوالو لاس ته لوېدلي دي. تر اوسه دغه برید او پوستې د سقوط په اړه د لوګر ولایتي چارواکو او طالبانو څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې طالبانو ویلي چې بیګا شپه د لغمان ولایت مرکز مهترلام ولسوالۍ کې هغه پوسته له منځه وړې چې د ولسي خلکو د ځور سبب و 15 تنه عسکر ژوندي نیولي، 7 میله وسلې او ډیر مهمات لاس ته ورغلي دي. نور حال په ویډیو کې. د مرزیو د ډډې د قومندان کریم پر عمل پلوټي په ساحه کې په کلي کې د قومندان کریم پوسته د مجاهدینو د یو تاکتیکي چاپې لاندې راغله چې په نتیجه کې یو رینجر او 15 میله کلاشینکوف، 1 میل پیکا، 1 چینایي راکټ او همدارنګه 4 دانې اربکیان مجاهدینو ته ژوندي په لاس ورغلل او 1 دانې له منځه ولاړه. نو همدارنګه دغه پیکاګانو راکټونو سره د پوستي وسایل نور هم تاسو وینئ په دې ویډیو کې چې د کلاشینکوف مرمۍ دي، همدارنګه د پیکا مرمۍ دي، د راکټ مرمۍ دي، نور بکسي او د پوستي وسایل، ګڼ شمېر بیټري او سولر، دا ګڼ شمېر نور مهمات او وسایل ټول د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي او لله الحمد مجاهدین تر خپلو مراکزو پورې روغ جوړ او روغ رمټ رسېدلي دي. نور څه خبره نشته او هیره دې نه وي چې د همدغه یاده شپه کې د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ د اسلام آباد په ساحه کې یو بله پوسته هم د مجاهدینو په برید کې له منځه تللې او مهمات او اربکي او عسکر یې ټول له منځه تللي دي. مهمات یې ټول مجاهدینو خپلو مرکزونو ته انتقال کړي دي.